په نړۍ کې تر ټولو ښایسته او زړه وړونکې سترګې د چا دي؟ لومړی وار چې کله له یو چا سره مخامخ کیږو نو اول یې سترګو ته ګورو. سترګې یوازینۍ وسیلې دي چې زموږ او د مقابل لوري ترمنځ اړیکې ټینګوي. مخکې له دې چې د نړۍ تر ټولو ښایسته سترګې در وښیو، له تاسو هیله کوو چې زموږ پاڼه هم سبسکرایب کړئ. د سترګو دپاره په زرګونو او حتی میلیونونو ځله شاعرانو شعرونه ویلي. همداشان خلکو په سترګو زړونه بایللي، خو تر اوسه یو کس هم په دې نه دی توانېدلی چې د سترګو د جادوګرۍ اثر کشف کړي او یا یې د راز په هکله څه څرګند کړي. ټولې سترګې ښایسته دي. په موږ کې بدرنګې سترګې نشته، خو دومره ده چې ځینې سترګې په بني ادم جادو کوي او کیدای شي جادوګرې سترګې هم وبولو. په نړۍ کې یوه هغه ښځه چې ډېرې ښایسته او جادوګرې سترګې لري انجلینا جولی ده. دغه ښځه امریکایۍ ده، په لاس انجلس کې پیدا شوې او اوس 44 کلنه ده. دا په فلمونو کې کار کوي او ډیره بشر دوسته او مهربانه میرمن ده، او بل په فلمونو کې ډیره جایزې هم اخیستي او په فلمي نړۍ کې خاص شهرت او نوم لري. او د دې د مخ او د بدن د ښکلا ترڅنګ یو شي چې د دې په وړاندې د خلکو مینه زیاته کړې، هغه د دغې ښکلې میرمنې سترګې دي. د انجلینا جولی د پیشو په شانې څېره او جادوګرې سترګې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. دغه 40 کلنه میرمن ګیګي حدید نومیږي. دا هم امریکایي موډله ده، ډېرې ښایسته سترګې لري او ډېری کسان یې په زرغون بخونو شنو سترګو مینان دي. د ګیګي حدید سترګې هم د ښکلا په کتاب کې ثبت شوي دي. آدریانا لیما یوه برازیلۍ موډله ده، 38 کلنه ده، ډېرې جذابې او ښایسته شنې سترګې لري. که څه هم 38 کلنه ده، خو بیا یې هم سترګې په زړونو نوکارې لګوي. حتی کیدای شي ووایو چې په ټول برازیل کې د دې په شان ښایسته سترګې به د ډېرو لږو کسانو وي. میګان فاکس. د میګان فاکس داسې ژورناکې سترګې دي چې هر زړه پکې ډوبیږي. که څه هم هغه د ښه اندام او ښایسته مخ په وجه مشهوره ده، خو سترګې خاص جذابیت او ښکلا لري. څوک یې چې یو ځل سترګو ته وګوري بیا په سختۍ ترې خپلې سترګې بیرته کولی شي. مارګو رابي د ښکلا یوه بله ملکه مارګو رابي ده. د دې سترګې هم ډېرې جذابې دي. ډېرو کسانو د دې د سترګو د ښکلا په هکله لیکنې کړي دي، خو چې سترګو ته یې ځیر شئ خپله پوهیږئ او د جادو د اثر اندازه یې سمه لګولی شئ. دغه 29 کلنه موډله او فلمي لوبغاړې د استرالیا ده او په فلمونو کې کمیډي او خندونکي رولونه لوبوي. پینلوپا کروز هغه اسپانیوي میرمنه ده چې ډېرې ښایسته سترګې لري. خلک وایي چې دغه 45 کلنه فلمي اداکاره هیڅ عیب نه لري. د بدن هر غړی یې ښایسته او زړه وړونکی دی. سترګې بني ادم رویاګانو او خیالونو ته بیایي. ګڼو کره کتونکو د دې سترګې ستایلې دي. آدری هیبورن دغه ښځه د بلجیم ده، اوس 90 کلنه ده. ویل کېږي چې د دې سترګې هم په ځوانۍ کې بې جوړې وې. دا هم د هالیووډ فلمونو اداکاره وه.
امیلیا کلارک یا د ښامار مور هغه انګریزه فلمي لوبغاړې ده چې بې جوړې او ډېرې ښایسته سترګې لري. د دې د سترګو زرغون رنګ د هر چا په زړه کوړې کوي. کایلی جینز کایلی جینر یوه امریکایي اداکاره او موډله ده. د دې تیارې قهوه‌يي سترګې ډېرې مشهورې دي. د دې سترګې په دې نه دي مشهورې چې خاص رنګ لري، بلکې د سترګو د پاسه اوږدو اوږدو بڼو یې د سترګو ښکلا نوره هم ورزیاته کړې ده. امبر هرد دا هغه امریکایي فلمي ستورې او موډله ده چې یو وخت د نړۍ تر ټولو د ښایسته ښځې نوم ورکړل شوی و. ښه ده یو ځل خپله مو د دې سترګو ته ښه ځیر شئ. خپله پوهیږئ چې ولې په میلیونونو کسان مینان دي. د امبر سترګې هم د نړۍ د ښایسته سترګو په لست کې ثبت شوي دي. خوږو دوستانو، دا خو هغه میرمنې وې چې په نړیواله کچه یې خلکو سترګې لیدلې او خوښې کړې وې. په پښتنو کې به ډېر کم داسې شاعر پیدا شي چې د معشوقې سترګو ته یې شعرونه نه وي ویلي. نو له دې معلومیږي چې پښتنو میرمنو او پیغلو میرمنو سترګې هم ډېرې ښایسته او زړه وړونکې دي. یو شمېر سیمو کې د نجلۍ د ښکلا تر ټولو مهم اړخ د هغې سترګې دي چې غټې وي او تورې وي. دا چې ولې د پښتنو سترګو ښکلاګانې د نړۍ د ښکلاګانو په کتابونو کې نه دي ثبت شوي، یو علت یې دودیز او فرهنګي بندیزونه دي. ګڼ شمېر افغانان د یو لړ ټولنیزو ستونزو په وجه نه غواړي چې د نجونو او میرمنو عکسونه او تصویرونه یې په میډیاو او یا د ښکلا د ملکو په ټاکنو کې خپاره شي. دا چې څه وخت به له پښتنې ښکلا جهان خبرېږي، وخت او زمان ته انتظار پکار دی. تاسو ته ښه وختونه او ښې شیبې.